د اسلام ستر سالارا زمون خوږ پیغمبرا مونږ نیولې دستلارا زمون خوږ پیغمبرا مونږ نیولې دستلارا زمون خوږ پیغمبرا مونږ نیولې دستلارا ستاره تک سره رڼا شوه بتخانو کې زلزلې شوې د توحید دیوار روښانه د ژوندون خوږې شیبې شوې. تاسو ته معلومه وه چې د سنن ابي داود درسونه شروع او کتاب الصلات ابواب بیانېدل. دې ځینې پورې 315 ابواب بیان شو د کتاب الصلات. نننی سبق او شمیره د باب د 314. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب في صلاة الليل. باب دی په بیان د شپې د منځ کې. په دې باب کې هغه حدیث راوړي چې دغه نه شمیر د منځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې څومره رکعات منځ کول او څو رکعات منځ به کول. په دې باب کې مختلف روایتونه دي او مختلف عدد د رکعاتو د احادیث نه معلومیږي، نو دا مختلف اوقاتو باندې حمل کولی شي، په مختلفو حالاتو باندې مختلف اوقاتو باندې دا حمل کولی شي. دا اختلاف تضاد نه دی، بلکې دا اختلاف تنوع دی. وبي قال حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي. شمیره د حدیث دا 1310. عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 10 رکعات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد شپې 10 رکعات کولو، ویوتر بسجدة او یو رکعت ویتر به کولو، ويسجد سجدتي الفجر او 2 رکعات سنت د سبا به وکړل چې کله به سبا راوخته نو فذلک 13 رکعتا نو دا 14 رکعات جوړ شلو. 16 رکعات جوړ شلو، 14 رکعات جوړ شو. نو په دې باب کې ما تاسو ته چې روایتونه مختلف راغلي دي، خو دا روایتونه حمل کولی شي په اوقاتو متعددو باندې، په مختلف اوقاتو باندې حمل کولی شي. دې کې اختلاف نه وي، دې ته اختلاف تنوع وي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم 11 رکعات کړي دي، کله رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 رکعات کړي دي، کله 2 رکعات کړي دي، او کله چې کوم دي 10 رکعات کړي دي. وبي قال حدثنا قعنبي بن مالك ابن شهاب عن عروة بن الزبير. شمیره د حدیث د 1310. دا حدیث مروي دی د عائشہ رضی الله عنها ان رسول صلی الله علیه وسلم کان رسول صلی يصلي من الليل منذ بقول د شپې 11 رکعات 11 رکعات یوتر من بواحده یو رکعت به داغه نوی تر وکړلو. فاذا فرغ منها کله چې داینه فارغ شو ډډ به ولګل عاشقه الایمن په خي طرف باندې به ډډ ولګولا، په خي طرف به ډډ زکه لګولا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خي طرف د ډیر خو خولو. او بعض علماء حکمت دا بیان کړی دی چې خي طرف باندې سړی ډډه ولګي نو جوور خوب ته ناراضي. دا حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجه کې دی. حدیث صحیح دی. وبي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ونصر بن عاصم. هذا لفظه د الفاظ د دي. قال دا دواړه حدیث نقل کوي د ولید نه، او عروه حدیث نقل کوي د عائشہ رضی الله عنها. قالت عائشہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي منذ بكو فيما بين ان يفرع من صلاه العشاء الى ان ينصدي الفجر. رسول الله صلی الله علیه وسلم با منځ کولو فيما بين ان يفرع من صلاه العشاء، په منځ د دې کې چې فارغ شي د منځ د ماخوستن تر ښکار کېدلو د سبا پورې 11 رکعات 11 رکعات. ويسلم من كل سنتين، په هر 2 رکعاتونو باندې سلام ګرځاو. ويوتر بواحده یو رکعت وتر به کول. ويمكث في سجود قدر ما يقرأ احدكم 50 آیه. اساری د با په سجده کې په اندازه د دې يقرأ احدكم چوللیو کستاسونه 50 آیتونه قبل ان يرفع راسه مخکې د دینه چوچت کې سرفل. فاذا سكت المؤذن بالاولى من صلاه الفجر، کله به چې چوپ شو مؤذن په اذان اول سره، ولانا مراد اذان دی من صلات الفجر
د منذ سبا نقام پابس رسول الله سلام پرکا رکعتین خفیفتین 2 رکعات به مختصر وکړو رسول الله سلام با 2 رکعات مختصر وکړل چې کله به اذان د سبا وشو ثم استجع به بډړه ولګولا په خي طرف باندې تر دې چراب لیدي ته مؤذن خبر به ورکو د پاره د منځ د حدیث بخاری مسلم کې نسائی ترمذی ابن ماجه وبي قال حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب شمیره د حدیث دا 1333 ابن شهاب معنا د دې ذکر کړی دا قال دا یو تر بوایدتین رسول الله یو تر کول ويسجد سجدة او قد سجده به کولا په اندازه دا چې لولي یو کس تاسو نه 500 ساعتونه مخکې چې سر اوچت کی کله به چې چوب شو مؤذن من صلات الفجر د اذان د سبا د مانځنه وتبین الفجر او ښکار بش د سبا ساق معناه ذکر کړی معنی دی دې مذکور قال دا وی بعضهم بعض راوینو زیادت کړی په بعضو باندې وبي قال حدثنا مسلم اسماعیل حدثنا وهيب شمیره د حدیث دا 1330 دا حدیث مروی دی د عائشہ رضی الله قالت عائشہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر یصلی من الليل منذ بکو د شپې 13 رکعاتا 13 رکعاتا یو تر مینا بخمس نو تر بکول د دینا 15 رکعاتا 15 رکعات به وتر وکړل الله یجلس فی شیء من الخمس نبکناستو پری 15 رکعاتونو کې حتی تر دې چې کې بناسته په اخره کې سلام به وګرځول یعنی د 15 رکعات به په یو قاعده باندې وکړل لا یجلسون به کې ناسته په شیئن په شی کې یعنی د پاره تشهود من الخمسه د 15 رکعاتونو تر دې چې کې بناسته په اخره کې سلام به وګرځول ندیره دا ثابت شول چې 15 رکعات وتر په یو قاعده باندې دا هم ثابت دي دا هم سدي ثابت دي حدیث د بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجه ده وبي قال حدثنا قال ابن مالك عن هشام بن عروه نبي عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيغمبر يصلي بالليل مزبكو دشبي ديار لسركاتا ثم يصلي بيبي مزكول اذا سمع النداء کله چواور د اذان د صبح رکعتين خفيفتين 2 رکعات مختصر به وکړل 2 رکعات صبح سنت به مختصر وکړل وبي قال حدثنا مسلم اسماعيل ومسلم ابراهيم قال حدثنا ابان شمیره د حدیث دا 1310 عائشہ رضی الله فرمای ان نبی سلام کان یصلی من الليل او رسول الله سلام چې مونږ به کو د شپې 14 رکعاتا کان یصلی 8 رکعات او چې اترکاتا مونږ به کول و یتر به رکعات او وتر به کول یو رکعت ثم یصلی به مونږ قال مسلم وی بعد الوتر پس د وترنا صب اتفقا به دا دوړه متفق شوی دي رکعتین چې 2 رکعات به وکړو پس د وترنا په دې حال کې چې ناس بو ان دا دوړه متفق دی راوین په دې کې رکعتین چې دوی ترنه ورستا 2 رکعات وکړل په دې حال کې چې دا بناستو فاذا ارادا کله به چې را دوغلا ان يركع چې رکوع کې قامه فاسد فرکارو کو به وکړه ويصلي بين اذان الفجر والاقامه منذ به کو په من د اذان د سبا او د اقامت کې رکعتین 2 رکعات حدیث د مسلم نسائی دی حدیث دی او دارنګي حدیث مسلم ذکر کړی دی او نسائی ذکر کړی دی نو 14 رکعات د حدیث کې ثابت شول هو د سنت او د سبا سره حدثنا قال بن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري دا شمیره د حدیث دا 1310 ابو سلمہ تفوسو کو د عائشہ رضی الله عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی دا کیف کانت صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې منصور رکعت کوله فقالت اولما كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زیاده د کړي په رمضان نه په غیر رمضان کې په 11 رکعات باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان او غیر رمضان کې تهجد قیام الليل او تراویح دا 11 رکعات کولی یصلی 4 څلور رکعات منځ کوله فلا تسأل عن حسنهن وطولهن تفوس مکوا په بار د حسن داغي کې او ګدوالی دای کې څلور رکعات به کول خو د دې دا معنی نه ده چې څلور رکعات به په یو سلام باندې کول د دې دا معنی ده چې 2 رکعات به وکړل چې څلور رکعات پوره شونه به کې ناستله تفوس مکوا په بار د حسن دي او ګدوالی دي کې ځکه مکه حدیث کې تیر شو چې صلات الليل مسنا مسنا صلات الليل مسنا مسنا ثم يصلي 4 به څلور رکعات وکړل تفوس مکوا په بار د حسن داغي او خایز دای کی
او په بارد ګدوالي دای کې ثم يصلي ثلاثا به 3 رکعات وکړو وتر. قال عائشه رضی الله عنها مولى اې د الله پیغمبر اتنام قبل ان توترا ایتو د کېږي د مخکې دوی ترنه. اغلی عائشه ان عینیا تنامان سترګې زما ودی وي ولا ينام قلبي زړه مې یخوي زما سترګې ودی زړه مې یخوي بیدار وي زړه مې یخ دی سترګې مې ودی دي نه ولا ينام قلبي نو د کېږي زما. دا حدیث بخاری مسلم ترمذی نسائی کې راغلی دی. وبي قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا حمام حدثنا قتاده. شمیره د حدیث د 1338. سعد ابن هشام وی طلقت امراتی ما خپل خزه طلاق کړله زرالم مدینه ته چې خرڅک مزمکا چې وزما په مدینه کې زمکا چې واهلم په دې باندې السلاح وصلا واغزو او جهاد وکم غزا وکم. فلقيت نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ملاقات وکړه شو د ملګرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. فقالوا ولدي قد اراد نفر منا څکسانو زمنګنم دا اراده کړی و چې شپږ کسانو چې داسې کار وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل دیو لرا. وقال وی فرمایل هر واحد دینا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه شته د استاذ د پاره په تابعداري د پیغمبر کې خسته طریقه. نظران من عباس تا وس مې وکړو د ابن عباس نه د ویترو د رسول الله سلام چې رسول الله سلام ویتر څومره په څه طریقې کول. فقال اولا ادلوک علی اعلم الناس بویتر رسول الله سلام عزت د خودن نکوم په هغه چا سره چې هغه ډیر خپ وي د خلکو نه په ویتر د رسول الله سلام. ورشه عائشه رضی الله عنها ته زراره عائشه ته پس بعتو حکیم بن افلح مطالبه مې وکړه د ملګرتیا د حکیم ابن افلح نه چې ما سره ملګری شه. ورزو عائشه رضی الله عنها خواته نفناشته ما قسم ورکا غلرا اپا ابا هغه انکار وکړلو چې زه سره نظم. نفناشته ما قسم ورکړلو غلرا مراد د دینه تاکید دی مضبوطواله دی او جوهر قوي مطالبه مې دینه وکړله چې تب ختمن کیږي کو نه کی ته ما سره زی. فن طلق معي روان ش زما سره پس اذن من اجازه طلب کو عائشه رضی الله عنها باندې. فقالت اول من هذا دا سوق دی وی ویلا چې حکیم ابن افلح دی. قالت عائشه ولو معك دا ملګری سره سوق دی. قال ویلا سعد ابن هشام. نو عائشه ول من هذا سوقي قال ویلا ذو حکیم ابن افلح هغه ورته ویلا دا ملګری سره سوق دی هغه ته ویلا چې سعد ابن هشام دی. عائشه فرمایل هشام ابن عامر الذي قتل يوم احد هشام چې زوی د عامر دی هغه چې شهید شوی په ورځ د احد. نه قال داوی قلت موت چې نعم. قال دایشولا نعم المرء كان عامر بهترین انسانو. قال داوی قلت موت یا ام المؤمنین یا مرد مؤمنانو بیانو کا ماتا ان خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره د اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ما ته بیان وکړه. قالت هغه ویله الست تقرأ القرآن ایتا قرآن کریم نه لوستلی. فإن خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم کان القرآن یقینا اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قرآن دی. اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کانو القرآن قرآن یعنی خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څه دي چې قرآن کریم ذکر کړي دي قرآن کې بیان شوي دي. کانا خلقه جميع ما فصل في القرآن من مکارم الاخلاق او اخلاق د پیغمبر تمام هغه څه چې دغه تفصیل کړی شوی د په قرآن کریم کې د ښه اخلاقونه یعنی عمل کول په قرآن او دغه په حدود باندې عمل کول په آداب باندې دغه عمل کول او دا د قرآن کریم چې کم احکام دي کم قصص بیان شوي دي قرآن کې په دې ټولو باندې ځان فویول دا د پیغمبر اخلاق دي. قال دا ما ورته ویله چې بیان وکړه ما ته عن قیام اللیل د عبادت د شپې هغه ویله تا قرآن نه دی لوستلی. یا ایها المزمل یا ایها المزمل یا پټې دونکیا په بستر او کمبل کې فاسقه. قال دا قلت ما ورته بلا ولنه. قالت هغې ویله فإن اول هذه سوره یقینا اول د دې صورت نزلت نازل شو. فقام اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت شروع کو د رسول الله ملګرو او ودرېدل په عبادت باندې حتی تر دې پورې انتفخت اقدامهم چې وپړسېدل قدمونه د دې دومره اوږده عبادت به کولو چې خپې مبارک به پړسېدلې.
وحبس خاتمتها اثار کلی شو آخر حصہ دی صورت پاسمان کی 12 میاشتې ثم نظر آخرها بے ناظر شو آخری حصہ دی صورت پسار قیام اللیل تطوعا بعد فریضت وګرځیدو عبادت د شپې نفل پس د فرضونه نه په ابتدا د آیاتونو د سورت مزمل کې قیام اللیل فرض ګرځیدلو بے آخر حصہ سورت نازل شو نه پای کې فرضیت منسوخ ډلې شولو قال داوی موت ویلا چې بیانو کماتا د ویتر د رسول الله صلی الله علیه وسلم قالت اغه کان یوتر بثمان رکعتین ویتر با کول رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتو رکعت سره لا یجلس الا فی ثامنه نبکه ناستو مگر فاطم رکعت باندې ثم يقوم بفاسد فيصلي ركعه اخرى یو رکعت بل به کو نبکه ناستو مگر فاطم او هم باندې ولا يسلم سلام نه ګرځو الا فی التاسع مگر په هم رکعت باندې به سلام وګرځولو ان رکعت رسول الله با منز وکړلو نو چې اتر رکعت به وکړل کې بناستلو به پاسېدلو یو رکعت به وکړو به په هم رکعت باندې سلام وګرځولو ندی کې د اتر رکعت تهجد دی یو رکعت وتر دی خو په دې اتو باندې اطلاق د حدیث کی د وترو شوه دی ثم يصلي رکعتين به دو رکعت منځ کو په سال کې چناس بو ندا بجوړ شی ولس رکعت یا بنیا ای بچوړیا فلما اسنا هر کله چې پیغمبر بوډا شو عمر زیات شو واخذ اللحم او وخی نرم او پسته شولا او تر بسبع رکعات ویتر به کول بسبع رکعات په رکعاتو سره نبکه ناست مگر پشپغم اوم کې نبکه ناست مگر پشپغم اوم کې یعنی و رکعات به کول نو رکعات کې شپږ رکعات به چې اوکو کې بنست به اوم رکعات پاسید یو رکعت به وکړو ولم یسلم سلام به نه ګرځو الا فی سابع مگر په اوم کې ندی کې د شپږ رکعات تهجد جوړیږي قیام اللیل جوړیږي یو رکعت پکې کې ویتر دی په دې ټول باندې اطلاق د ویترو کړلې شوی دی ثم يصلي رکعتين به دو رکعات منځ کړل په دې سال کې چناز بو ندا نه رکعات جوړ شلو یا بنیا ای بچوړیا ولم يقم رسول الله صلی الله علیه وسلم ليله يتمها الى الصباح ټول شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت نه کړي تر سبا پورې ولم يقرأ القرآن في ليلة قط پيوش پکې رسول الله ټول قرآن نه دی لوستلی ولم يصم شهرا يتمها غیر رمضان او رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا میش نپلی روجی ندی نیولی سوا د رمضان نا وکان او پیغمبر اذا صلى صلاة کلبا چې یمون شروع کړلو به داوم علیها همشواله به کو پای باندې به بنفری خذلو وکان او پیغمبر اذا غلبته عیناه من الليل بنوم کلبا چې پیغمبر او د پاتې شو د شپې نو صلا من النهار 12 رکعه به دا قضا راوړه د ورځې 12 رکعات دا وی زرالم ابن عباس ته بیان مې وکړ دي ورته فقال هذا والله الحديث دقه سی خبره ده او دقه سی بیان دی ولو كنت اكلمها کچری ما د عشر زلان سرا خبري کولی لاتيتها زب ورغلې وې تر دې چې ما دا سره په دې خبره باندې مشافحتن خبره مې په دې مبارکه کړې وې قال ذا قلت ما تو لو علمت ما تفتل کو چې ته ما تفتوي انك لا تكلمها چې ته د سره خبرې نه کې نما حدثتك ما بتا ته حدیث دا غنوي بیان کړې وبي قال حدثنا محمد بشار حدثنا ابن سعيد عن سعيد ان قتاده باسناده نحوه قتاده پسند مذکور سرا دغه حدیث روایت کړی دی قال دا وی اصلي منذ بقول پیغمبر 8 رکعات اترکات لا يجلس فيهن نبکناست پدی کی الا عند سامنا مگر فاطم رکعات باندې فیجلس کی بناست فیذكر الله عز وجل الله ذکر به کو ثم يدعو به دعا وکړه به سلام ورزو سلام يسمعنا او روبه مونتا ثم يصلي ركعتين به دو رکعات منځ وکړو وجالس دا بناستو بعد ما يسلم پس د اغنا چې د سلام ورزو ثم يصلي ركعتا به یو رکعت وکړو نو یو لس رکعات منځ بجو شیا بنیا ای بجوړي فلما اصن رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن درون شو واخذ اللحم او بډا شو او وخی شروع شولا او وخی پس د شولا او تر ب 70 وتر به کول ورکعات وصلى ركعتين دو رکعات
مونږ به کولو په دې سال کې چې ناز و پس آینه چې سلام به وګرځو به معنا هو په معنا د دې حدیث مذکور سره الی مشافحتن پوری دا ذکر کړی دی. حدثنا عثمان بن شيبه حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بهذا الحديث شمیره د حدیث د 1340 محمد بشر وای چې بیان کړی د مونږ ته سعید دا حدیث قال اغه يسلم السلام بغرزه پیغمبر تسلیما سلام يسمعنا چې اورول به مونږ ته لکه سرنګي چې یحیی ابن سعید ذکر کړو. وبي قال حدثنا محمد بشار حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بهذا الحديث شمیره د حدیث دا 1340 نو قال ابن بشار بن حدیث ابن سعید بیان کړی دی ابن بشار پشان د حدیث د ابن سعید الا انه قال مگر دا ویلی دی ويسلم تسلیمتا پیغمبر و سلام و سلام يسمعنا چاورو به مونږ. وبي قال حدثنا علي بن حسين الدرحمي حدثنا ابن ابي عدي عن باز بن حكيم شمیره د حدیث دا 1320 ان عائشه رضی الله عنها سئلت د عائشه رضی الله عنها تفوس وکړل شو عن صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم د منذ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جوف الليل د شپې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د شپې منځ کوي څومره عدد کوي فقالت اول كان يصلي العشاء في جماعه رسول الله با ما خستن منځ د جمع سره وکړل ثم يرجع الى اهله به بخفل کور تراله فيركع 4 ركعات صلو ركعتا منځ به وکړل څو رکعاته 4 رکعاته ثم يأوي الى فراشه به بخپل بسترې تراله وينام ودبشو وطحوره معطن عند راسه اغه وبد او داسد د خوا کې به پرتی وي او سر به پټ کړل شوی او سواکه موضوع مسواک به سره پروتو تر دې چې راپورته وک الله تعالی دلره په هغه وخت کې چې الله براپورته کو دلره من الليل د شپې پیتسوکو مسواک به استعمال کو ويصبع الوضوء کامل او دس به وکړلو پورا او دس به وکړلو ثم يقوم الى مصلاه به با پاسدلو اغزیخ پلتا چې په کومځای کې به منځ کولم مصلا اغزه د مانځته ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با کومځای کې منځ کولو اگر د پاسدلو فيصلي 8 رکعتين اترکات منځ به وکړلو لسته به پدې کې به الكتاب سورۃ فاتحه و سورۃ من القرآن ایو سورۃ د قران کریم نه هغه سوچ الله وختلو ولا يقعد نبکناستو پشی امنا پیوس یو رکعت د دې کې حتی تر دې چې کې بناستو پاتم رکعت ولا يسلم سلام بنه ګرځول ويقرأ في التاسعه لستل به وکړو پر هم رکعت کې ثم يقعد به بکناستو فيدعو بما شاء الله دعا به وکړه چې غوښتل الله تعالی ان يدعوه چې دعاګانې غوړي د الله نه ويساله او سوال به وکړه د الله تعالی نه ويرغب اليه او رغبت به اوسات هغه طرف ته ويسلم تسلیمه واحدا شدیدا افزور سلام به وګرځو قریب یوقظ اهل البيت شرایخ کی کور والا من شدت تسلیمه د پزورا د سلام د دینا پزور سلام به وګرځو او دون په ذریعہ به وګرځو چې قریب او چې د خپل اهل او عیال په سلام سره رایخ کی ثم يقرأ به قرات شروع کو د سال چې ناس بو ثم يقرأ به لستو په سال کې چې ناس بو به الكتاب سورۃ فاتحه ورکو به ولا په سال کې چې دا ناس بو ثم يقرأ ثانیه به دویم رکعت شروع کو فیر کو رکوع به وکړه ويسجد سجده به وکړه په سال کې چې ناس بو ثم يدعو به دعاګانی کولی ما غمره شاء الله چې غوړي الله تعالی ان يدعوا چې دا دعاګانی وکي ثم يسلم به سلام وګزو ینصرف واپس بشو همیشه دا طریقه د منذ رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی بدنا تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن کمزور شو نفنقص کم یکل من التسع د نخونه سنتين درکاتا نفجعلها ویګرز دلرا شپګوتا یوتا ورکعته او درکاتونه به سره نور مرګړي په دې حال کې چې دا بنستو حتی قبض على ذلك تر دې چې پاش رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې نشپګ به وکړل بغیر د ویتونه و به وګړه سره د ویتونه او به دو رکعات رسلو پناست باندې وکړلو. وبي قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون شمیره د حدیث دا 1330 باز ابن حکیم
دا حدیث ذکر کړی دی په سند خپل سره قال دا یصلی العشاء منځ به وکړه رسول الله د ماخوستن بیا براله بسترې ته نه دی ذکر کړی دی 4 رکعاته وساق الحديث او بیان د حدیث کړی دی وقال ویلی دی په دې کې فیصلی 8 رکعات رسول الله با 8 رکعات منځ وکړل یسوی بینهن برابرواله به کولو په دې 8 رکعاتونو کې فی القراءه په قراءت او رکوع او سجده کې نه رکوع او سجده او قرأت به یو شانت کولو ولا یجلسو فی شیء منهن دمبکی ناستو پی رکعت کی ددینا الا فی سامن مگر پاتم رکعت کی فانه کان یجلسو پیغمبر وکی ناستو ثم یقوم به پاسد سلام بین گرزو پاتم رکعت نو فیصلی رکعتا یوتر بها نه یو رکعت ویتر به سره وکړل به یسلم تسلیمتا سلام به وګرځو سلام يرپو بیا صوته پوچت आवाज سره حتا تر دې چرای خو به منګلرا ثم ساق معنا به ذکر کړي دا معنا د دې مخکې حدیث وبي قال حدثنا عمر بن عثمان حدثنا مروان شمیره د حدیث د 1300 عائشه ام المؤمنین نروید انها سئلت دلن تفوس کړی شو د منذ رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالت اغول كان يصلي بالناس ورسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ به وک خلکو د ماخستان ثم يرجع الى اهله به رسول الله صلی الله علیه وسلم کور تراله فيصلي 4 سلو رکعات مونږ به وکړلو مکی غوندي ثم یا بلا فراشی به بستری تراله ثم ساق الحديث بطوله ذکر کړی د حدیثو وګد ولم يذكر نه ذکر کړی دی راوی یوسوی بینهن د الفاظ لم نذكر یوسوی نه ذکر کړی دا الفاظ یوسوی بینهن چې برابرواله کو پیغمبر په دې 8 رکعاتونو کې په قرات او رکوع سجده کې او نه ذکر کړی په سلام کې دال په حتا یوقظنا تر دې چرایخ به کو منګلرا دای نه ذکر کړی و بي قال حدثنا مسلم اسماعیل حدثنا حماد دا حدیث میرا دا 1315 سعد ابن هشام روي نقل کړي دا عشر ذلنا دا حدیث وليس في تمام ند دا في تمام حديثهم برابر د حدیث د دیو سرا د دې حدیث د حدیث سرا برابر ند وبي قال حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل حدثنا حماد شمره د حدیث دا 1316 ابو سلمہ روي نقل کړي د عشر ذلنا ان رسول الله كان ورسول يصلي چې موږ به کو د شپې 13 رکعات یوتر بتسع ویتر به کول و 9 رکعات او کما قال یسنګ چې ویلي دي ويصلي رکعتين منځ به کو 2 رکعات په دې سال کې چناز بو او 2 رکعات د سبب به وکړل په مند اذان او د اقامت کې د بس مخکي ذکر شوی دی او بي قال حدثنا مسلم اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمر شمیره د حدیث دا 1300 علقمه بن وقاص روي نقل د عشر زنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يوتر بتسع رکعات رسول الله صلی الله علیه وسلم با ویتر 9 رکعات کول ثم اوتر ب7 رکعات به با ویتر ورکعات کول ورکع رکعتين او 2 رکعات به وګړل په سال کې چناس به پس د ویترونه لستل به په دې دوړو کې او قرأت به کو په دې دوړو کې فاذا اراد کله به اراده او کې رکوع کې پا بس د فرکار کو به ول ثم سجدا به کې ناستلو به بیتا کې ناستلو امام ابو داود وی چې نقل کړي دي دا دوړه حدیث خالد بن عبد الله واسطي د محمد بن عمر نه پشان دي قال علقمه بن وقاص چې ویلي دي علقمه بن وقاص یا امته اے مور كيف كان يصلي ركعتين رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد 2 رکعات پس ویتر څنګه کول نفذ ذکر معناه ذکر کړی دا معنا د مخکې حدیث پناست به کول وبي قال حدثنا وابن بقيه عن خالد ها وحدث من المصنع شمیره د حدیث دا 1388 سعد ابن حشام وی قدمت المدینه زرال مدینه فدخلت على عائشه ز داخل شو په عائشه رضی الله عنها ما ورته ویل چې خبر را کما ته د منذ رسول الله صلی الله علیه وسلم قالت اغویل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي ورسول الله صلی الله علیه وسلم چې منذ به خلکو ته منذ ما خستن به براله الى فراشه بستر خپلتا فینام ودبشو فاذا كان جوف الليل کلب چې من حسد شپې شو قام پابسید الى حاجته خپل حاجت و الى طهوره اغه ابو خپلتا فتوضا دس به کو به بدایش جمعه تا اترکات من به وکړلو دلته مسجد نو مراد اغه زی مراد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې جوړ کړو د پاره د منځ ثم دخل المسجد به رسول الله جمعه ته ونو مسجد نو مراد
هغه زیده رسول الله سلام د ځان د فاره جوړ کړي په خپل کور کې. نو اته رکعات مونږ به وکړو. یخیل الی انه یسوي خیل کې را دې شي زما ته چې د به برابروالی کولو په دې اتو رکعتونو کې قرات او رکوع سجده کې. ثم یوتر برکعتین به یو رکعت وتر کړو. ثم یصلی رکعتین به دو رکعات وکړلو. وجالسن په دې سال کې چې دا بناستو. ثم یزعو جنبه به اړخ ولګو او ډډ به ولګولا. فربما جاء بلال نو به براله بلال خبر به ورکوم منځ. ثم یغفی به معمولی غوندي آرام وکړو. وربما او کله به ما شک پیدا شو اغفا اولا چې پیغمبر آرام کړی دی کنه کړی یعنی ډډه لګولې دا او کنه د لګولې حتی یؤذن بالصلاه چې خبر ورغشته ته د منځ. فکان تلک صلاته دقه طریقه د مونږ د رسول الله وا تر دې اسنا تر دې چې رسول الله سلم بوډا شو لحوما او غخین شو. په ذکرت ذکر کړی دی د من لحمه د غوښې دینه ما اغا چې غختل الله. وساق الحديث او بیان د حدیث کړی دی. وساق الحديث بیان د حدیث کړی. وبي قال حدثنا موسى حدثنا اصيب حدثنا هشام بن عروه شمیره د حدیث دا 1309. عروه نقل کوي د عائشہ رضی الله عنها قال دوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی من الليل و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ به کولو د شپې 14 رکعاته ویتر به کول داینه به 50 نه به کیناسته پیشه من الخمس په دې 15 رکعاتونو کې په یو حتی تر دې چې کې بناسته په اخره کې سلام به وګرځولو. د 15 رکعات باندې رسول الله کې ناستل به سلام وګرځو. وبي قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشام بن اخبرنا حسين شمیره د حدیث دا 1350. عبد الله بن عباس انه رقد عند النبي صلی الله علیه وسلم. عبد الله بن عباس ودشو په خوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. فرآه عبد الله بن عباس رسول الله ویلد استيقظا چراویخ شو د خوبنا مسواک استعمال کو او دسی وکړو. وهو یقول په دې سال کې چې رسول الله ویلا ان فی خلق السماوات والارض تر دې چې دا صورت ختم کو بے فاسد دو رکعات منځ وکړو. اطال فیهم القيام والركوع والسجود په دې دو رکعاتونو کې ګد رکوع او ګد سجدا او ګد قیام وکړلو. ثم انصرف به واپس شلو پناما ودشو حتی نفخا تر دی چې خنالی شروع کړلو. ثم فعل ذلك 3 مرات دا طریقې 3 پیری وکړل. ب6 رکعات شپږ رکعات منځو. وکل ذلك هر پیری به مسواک استعمال او 10 به کو او لستل به د آیتونه. ثم اوتر به وتر وکړل. قال عثمان وی ب3 رکعات وتر وکړل 3 رکعات. فاتاه المؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مؤذن رااله. فخرج للصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځ ته وته. ابن عیسوی ثم اوتر ویتر وکړو. فاتاه بلال رااله. بلال خبر وکړ د مانځه کله چې سبا راختل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعات سنت وکړل به مانځه ته وته. ثم اتفق دا دوړه راوین به متفق دي په دې حال کې چې رسول الله ویلا اللهم اجعل في قلبي نورا یا الله واچې پر زما کې رڼا. یا الله واچې په جوب زما کې رڼا. واچې زما په غوږونو کې رڼا. واجعل في بصري نورا واچې زما په سترګو کې رڼا. واجعل خلفی نورن یا الله واچې رسته حصہ زما کې رڼا مخې رڼا او بر رڼا او لاندې زما رڼا. اللهم یا الله واعظم لي نورا لوی کې زما د فار رڼا. واعظم لي نورا لوی کې زما د فار رڼا. وبي قال حدثنا وابن بقيان خالد حسين نحوه. حسين دا حدیث مخکې حدیث په شان ذکر قال دی ویلي چې اعظم لي نورا واعظم لي نورا او دوی کې زما د فارا رڼا نه د پکې لفظ د اللهم نه دی راوړی. وبي قال حدثنا محمد بشار حدثنا ابو عاصم شمیره د حدیث دا 1352. فضل ابن عباس وی بیت لیلة عند النبي صلی الله علیه وسلم شپه تیر کړه ما په خوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې لانظر د دفاره چې وګورم کیف یصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ستر قوانین منځ کوي. فقام رسول الله فازد فتوضا او د سکو وصلى رکعتين 2 رکعات کړه. قیامه مثل رکوعه ورکوعه مثل سجوده. قیام د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی ودریدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر د رکوع او رکوع د برابر د سجدي وا. ثم نام به ود رسول الله صلی الله علیه وسلم مستيقظ براوی شوفه توضا او د سوکړلم. واستنى مسواک استعمال کو. ثم قرأ بولسل 15 آیتونه د سورۃ ال عمران ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار
فلم یزل یفعل هذا همیشه پیغمبر یفعل هذا چې دی کول حتی تر دې چې لس رکعات مونږ وکړل ثم قام بفاسد فصلى سجدة واحده یو رکعت وتر وکړل فاوتر بیا وتر وکړل پای سره ونادل منادي عند ذلك مؤذن په دغه وخت आवाज وکړو پاسد رسول الله صلی الله علیه وسلم پس داغه نه سکت المؤذن چې پارک شوی مؤذن د اذان نه دو رکعات مونږ وکړو مختصر ثم جلس بكناست حتى صلى صبح تر دې چې مونږ وکړو د صبح ابو داود وی خفي علي پټل شوی دی په ما باندې د ابن بشار نه پټل شوی دی په ما باندې بشار نه بعضه بعضی صد دی حدیث بعضی صد دی حدیث په ما باندې خفي او فټه ګرځیدلې ده وبي قال حدثنا عثمان بن شبه حدثنا وكنا حدثنا محمد بن قيس الاسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير بن عباس شمره د حدیث د یو زورو درې سوا درې فنزوس عبد الله ابن عباس فرمای بیت عند خالتي میمونه شپت رکړه ما په خوا د ترور پګه چې میمونه وا هراله رسول الله صلی الله علیه وسلم پس دا عینا امسا چې بیګا کړي فقال ویلا اصل الغلام ای غلام مسکړه دی قالو دی ولا نعم فاستجع پیغمبر ډډه ولګول حتا مدا من الليل ما شاء الله سجده د شپې چې تیر شول چې الله تعالی قام پاسه فتوزا د سوکو ثم صلى 7 او 5 منزیو کو ورکات یا پینزا او طربیه النوی تروک بدی سرا لم يسلم سلام ونگرزو الا فی آخرهن مگر پاخر دی کی وبی قال حدث ابن المثنى حدث ابن ابي عدي شمیرا د حدیث د یو زرو درې سوا سرور پنځوست عبد الله ابن عباس وی بیت فی بی خالت میمونه بنت حارث شپت رکړه ما په کور د ترور پر کې چې میمونه رضی الله عنها دا چلور د حارث دا منذ رسول الله صلی الله علیه وسلم دما خصن ثم جاء برال رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلى 4 صلو رکعات منذ ثم نام برسول الله ودشم ثم قام بفاسد يصلي چې منذ کو فقمت عن يساره زودر دلم غس طرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نفادارنی راوی ګرځو مال را راتاوی کمال را فاقا من یعنی یمینی ویدرو مال را پخی طرف فل فصلى 5 پنځه رکعات منځو ثم نام بيود شو حتا تر دې سمعت غتیته او خطیته ما واوریدل تنفس د ساد اغه خرار د اغه واوریدل ما ثم قام بفازد فصلى ركعتين دو رکعات منځو وکړل ثم خرج دین دو رکعاتونو مراد دو رکعات سبا مراد دی دو رکعات د سبا وکړل ثم خرج بأوت فصلى الغداة منځو کو د سبا فرض فرضی منځو به رسول الله صلی الله علیه وسلم به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرضی منځو او کړلو محترم مسلمانانو ورونو الله تاسو ډیر اجر او خسته بلی درکې چې تاسو موږ سره دا اول نه تر اخره پرې دی کې برخه واخیستله موږ نن نه درس په دې ځای تفای باندې رسیږي سبحانك اللهم واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تبعزنا توفرنا د ټول ورکړل دنیا نه د سپرلی رنگین سحر شو مړې د شرکت شکدي شوي پنبیانو کی سردارا زمان خوب پیغمبارا منگنے ولی دستالارا زمان خوب